همدغسې قرآن کریم کې الله فرمایي وانفقوا دوی خرچ کوي کله فرمایي وانفقوا خرچ وکړي کله کله د دې سره بیا فی سبیل الله لفظ ذکر کی فی سبیل الله معنا مقصد هم همدا وي چې د الله په لار کې د الله په دین کې چې هغه جهاد او قتال فی سبیل الله دی دعوت او تبلیغ الله دی نشر و اشاعت د قرآن او د سنت دی علم شرعي د الله رب العالمین د پاره دی حتی تر دې پورې چې حج او عمره هم د الله لار ده دا علم دا هم د الله لار ده مانځه ته راتلل هم د الله لار ده په احادیث او روایاتو کې دې ته فی سبیل الله ویلی دی قرآن او سنت دې خواته ډېر تاکید او ترکیز کوي او ډېر فواید بیانوي چې تاسو خرچ وکئ مال ولګوئ علم ولګوئ عزت ولګوئ او بخل شمتیا کنجوسی حرص شح او بخل مکوئ د دې اضرار او تاوانونه په دنیا او آخرت کې موجود دي قرآن کریم خو د انفاق فی سبیل الله موضوع ډیره په تفصیل ذکر کړې ده په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د دې تفصیل ذکر شوی دی په دې باره کې د نبی علیه السلام ډیر مبارک ارشادات دي او دا انفاق فی سبیل الله او عام طور باندې انفاق د دنیا او د آخرت ډېرې زیاتې فایدې او اجرونه لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث کې دا مضمون ذکر شوی دی د حدیث څخه برخه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین فرمای وانفق فسننفق علیک ته خرچ کوا نو موږ پتا باندې خرچ کوو چې ته خرچ کې نو موږ پتا باندې خرچ کوو بیا فرمای وابعث جیشا نبعث خمسة مثله ته یو لښکر لېږه موږ ورسره پنځه نور یو ځای کوو درلیږوي وقاتل بمن اطاعک من عصاک قتال کوه په هغه چا باندې چې هغه ستا اطاعت کې ستا خبره مني من عصاک په هغه چا باندې چې هغه ستا نافرماني کوي بیا نبی علیہ السلام فرمائی و اہل الجنت الثلاث جنت والا درې کسان دي درې قسم خلق دي ذو سلطان مقسط متصدق چې خاوند د سلطان او د طاقت وي ذو سلطان مقسط چې خاوند د سلطان او د طاقت وي خو مقسط د دې سره انصافدار وي او متصدق صدقه کوونکی او خیرات کوونکی او اخلاص کوونکی وي موفق دله توفیق د خیر ورکړی شوی وي دویم ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم او هغه مسلمان چې رحیم او مهربان وي رقیق القلب د نرم زړه والا وي لكل ذي قربى د هر یو قربا او قربت او خپلوان ته و مسلم او هر مسلمان ته نرمی کوونکی وي دریم عفیف متعفف ذو عیال آغا
عفیف او پاک دامن دی متعفف ځان ساتونکی دی د حرامو او د ګناهونو او د بېحیاییو نه او ذو عیال خاوند عیال او د اولادونو هم دی خو لیکن د کې دا دواړه صفتونه موجود دي عفت او تعفف عفت پاک دامنی تعفف ځان ساتل د حرامو نه او د بدو نه د ابو مسعود بدری رضی الله عنه نه روایت ته ته فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان المسلم اذا انفق على اهله النفقه مسلمان چې کله خرچو کې په خپل کور خلکو باندې په خرچ کولو سره وهو يحتسبها او د پکې نیت د ثواب او د اجر کوي وکانت له صدقه د لپاره صدقه کیږي چې خپل د کور خلکو باندې خرچ کوي او نیت پکې د اجر او د ثواب کې الله رب العالمین دلا اجر او ثواب او صدقه کې لیکي حدیث بخاری ذکر کړی دی د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته ده فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وکسان دي چې دا په ورځ د قیامت کې د الله د سوري یا د الله د عرش د سوري د لاندې بوي په دغه ورځ باندې به نور سورې نه وي مګر فقط او فقط امدا سورې بوي فی ظله بعض علما وایي چې سورې د الله صفت کما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي او بعض علما وایي چې ظل العرش د عرش سورې مراد دی علماء دواړه اقوال ذکر کړي دي د دې حدیثو فقط ترجمه کو ذکر چې د نبی علیہ السلام ارشاداتو کې ډیر خیر دی په نسبت د دې باندې چې زه په نوره تشریح او تفصیل او وضاحت کوم یې به بل څوک کوي فقط پښتو کې ترجمه کو نو الحمدلله د نبی علیہ السلام په اره خبره او اره جمله کې ډیر علمونه تشریحات او تفصیلات او ډیر حکمتونه او رازونه دي اول امام عادل په دیو کسانو کې چې د قیامت په ورځ باندې په سوري کې وي دا امام عادل دی هغه مشر چې هغه عادل او انصافدار وي دویم وشاب نشأ فی عبادت الله تعالی هغه ځوان چې هغه رالوی شول او ځواني تېره کړه د الله په عبادت کې دریم ورجل قلبه معلق فی المساجد او دریم هغه سړی چې د زړه د جماعتونو سره تړل شوی دی او پیوسته دی او د دې معنی په بعض روایتو کې دام ذکر شوی دی چې کله د جماعت نه راوځي نو دا اراده وي چې بیا به کله جماعت ته راځم او چې پکې ناست وي او عبادت پکې کوي دغه خو بیا ډېره اعلی مقام او مرتبه ده او په احادیثو کې خو بیا د هغه ډېر فضایل ذکر شوي دي